د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح لیکلي ګرانو قندهاریانو، پاکستان له اجازې پرته خپل توغندي د ابدالي په خاص او غښتلي نوم ونوموه، خو موږ له دې امله چې متفرق او ټوټه ټوټه وو ونه توانېدو چې د دې غلا پر وړاندې څه وکړو. خیر دې وي، دا مهال جګړه د قندهار ښار په څنډو کې ده. بابا په قبر کې ځورېږي او له تا غواړي چې د راولپنډۍ مزدوران پرې نږدي چې دا نوم او غښتلی ښار درنه ونیسي او په لاهور او اسلام آباد کې د قندهار د لوټولو جشن ولمانځي. باید پرېښودل شي چې هغه شاعر خپل دا شعر زما قندهار د زمرو وطنه بیرته واخلي او دفن یې کړي. دا جګړه یوازې د ملي اردو نه ده، نن زموږ د هر یو عزت د جګړې په کرښه کې دی. شاید له ما پوښتنه وکړئ چې په دې جګړه کې زما مستقیم رول څه شی دی. همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زما د کورنۍ د غړو په شمول زما د کوچني کلي یو شمېر ځوانان له قندهار څخه د دفاع په لار کې شهیدان شوي دي. قندهار د معاصر افغانستان سیاسي زړه دی او دا زړه د پنجاب له تیغه وساتئ. د طالبانو غوښتنه واضح ده او هغه د یوې متعصبې او د راولپنډۍ تر فرمان لاندې دیکتاتوري رامنځته کول او د مذهب په جعلي نوم سره افغانستان په معنوي او مادي توګه تخریبول. د لیدلوري له نظره د طالب لپاره افغانستان 26 کاله عمر لري او د مکان له نظره ورته د پاکستان د کوړه خټک له مدرسې څخه د بلوچستان ایالت تر کوچلاک ښارګوټي پورې دی. دا باطله غوښتنه هیڅکله نه عملي کیږي. د دې هیواد عزت د سرتیري په زړورتیا او د هغه د مټو په زور پورې تړاو لري. په میدان کې جنګیدونکي زموږ تر ټولو غوره دي او هر څه چې لرو باید د همدوی په خدمت کې وي. زه خپله ورځ په صحنه کې له ولاړو سړو سره پیلوم او هیڅ داسې امنیتي او دفاعي واحد نشته چې ورسره تماس ونه نیسم او احوال یې وانخلم. د یادونې وړ ده چې امرالله صالح تل د پاکستان پر ضد غږ پورته کوي او د دوی د خاینانه او شوم پلانونو څخه پرده پورته کوي.